السلام علیکم ګرانو مینوالو، هیله لرم چې روغ جوړ به یاست. نن درته د اپلیکېشن جوړونکي هغه ویډیو درته وړاندې کوم چې تاسو ډېرو دوستانو رانه هیله کړې ده. لومړی به موږ راشو دلته اپلیکېشن جوړونکي اپلیکېشن به فالو کړو. کله چې دلته موږ رالو نو دلته نه به نوی کاریال باندې کلیک ووهو. چې کله موږ دا کلیک ووهو د ټول لومړی به دلته راشو، فایلونو ته به راشو. فایلونه هغه دغه دي چې تاسو کله خپل سکرین یا د خپل د اپلیکېشن لومړنی مخ چې کوم د هغې دپاره تصویر ټاکل، نو هغه دپاره تاسو کولی شئ چې دلته په PNG فایل چې کوم دی، انځوریز فایل، دلته په جمع نشان باندې کلیک ووهئ. نو تاسو ته به ستاسو د ګالري نه دغه ښکاره شي، تصویر ښکاره کېږي. دلته به موږ دا تصویر راوالو. د مثال په توګه دا موږ دلته خوندي کړو. نو دلته به والله یو سرلیک ورکئ. سپیله شي. دا خوندي شو. بیا به لومړنی مخ ته راشي. دلته تنظیمات به راولئ. دلته د ښودنې وخت به چې تاسو څومره مقررولی شئ، دلته ما 1.5 ثانیې ټایم وخت مه مقرر. دلته یو رنګ په ځای به تاسو کولی شئ چې رنګونه مو اخیستی شئ. یو رنګ، 2 رنګونه، 3 رنګونه، 4 رنګونه، او هم داسې کېدای شي چې مختلف قسمه رنګونه راولئ. داسې هم کولی شئ، خو انځور مې چې کوم راغوستی و هغه به دلته پروت دی. دا انځور کله چې زموږ اپلیکېشن موږ جوړ کړو نو هغه به په لومړنۍ صفحې باندې دا انځور به موږ ته لګېدلی وي. د دې نه وروستو تاسو کولی شئ چې دلته راشئ مینیو ته، مینیو سمون ته راشئ. دلته جمع نشان باندې کلیک ووهئ او دلته ولیکئ فهرست. دویم مینو ولیکئ. سرچینې او دریم مینو ولیکئ زما. په اړه او دریم مینو ولیکئ وتل. د اپلیکېشن نه وتنه چې کومه دا خوندي کړئ. دلته غوروي ته راشئ. غوروي کې دلته ستاسو د مینیو چې کوم دغه ده. هو یاد ولرئ چې که خپل اپلیکېشن ته لیک بڼې اچوئ نو لیک بڼه اچولو لپاره دلته کاریال ته راشئ او دلته کاریال کې جمع نشان باندې کلیک ووهئ. که د خپل موبایل نه ورته فونټ اضافه کوئ نو هغه به دلته راشئ، خپل د موبایل نه به فونټ اضافه کړئ. ما سره دلته په پښتو لیک بڼې دي، دا ورته اضافه کوم. دې له نوم ورکوم نسیم. دا مې خوندي کړله. دلته بیا به خپل مینیو ته واپس راشم او دلته به د فهرست لیک بڼه به نسیم وټاکم. دلته د شالید چې کوم د بیک ګراوند چې کوم دغه دی هغه تاسو دا کتی شئ، فهرست لاندې ډول کې دا کتی شئ.
دا کتای شي تاسو دا تاسو بیزوي شکل کې هم کولی شئ، دا تاسو مربع شکل کې هم کولی شئ. دلته تاسو کولی شئ رنګ 2 رنګونه 3 رنګونه څومره رنګونه چې کولی شئ. زه درته 4 رنګه کوم. دا 4 رنګه داسې دلته به دا نشان دې ځای ته راولئ، دلته به دا دې ځای ته راولئ. 2 رنګه شو، 3م رنګ دا شو، 4 رنګه. او دلته غونډ کونجونه دا د کوم شالید د سایډونه غونډول. او دلته چې راشئ دلته آیکن موږ سره دلته نشته. تاسو کولی شئ چې خپل آیکن چې کله تاسو په فایل کې اپلوډ کړئ نو دلته به راشي. نو ښي لاس ته به دلته آیکن راځي او ګس لاس ته به د فهرست نه اخوا راځي. زحامت دا د دغه نه وروسته والی، دا که ته نور شیان سره دغه مه کوه خوندي کوي. دا همدارنګ ټول مینیوګان سرچینې له همدغه شانته کولی شئ چې 4 رنګه ورکړئ، مختلف قسمونه څنګه ستاسو خوښه وي. غونډ کونجونه ورته راکاږئ. بکس زحامت بیا راشئ د سرچینې نه وروسته زما په اړه غونډ کونجونه راکاږئ، ورته رنګونه دلته چې راغلی بکس زحامت ورته خپل د اندازې په مطابق وټاکئ. کولی شئ تاسو بکس زحامت رنګ هم بدل کولی شئ، داسې هم کولی شئ. کله چې دا هر څه نه وروسته وتل لپاره یو رنګ چې هغه سور رنګ وټاکو او د متن رنګ سپین وټاکل شي. دلته غونډ کونجونه فل کړئ او دلته بکس زحامت ورته هم راولئ. بکس زحامت چې کوم رڼا تاسو ورته ورکوئ، کوم خوندي کړئ. همدلته نه وروسته بیا لیست ته لاړ شئ. لیست کې کولی شئ تاسو چې خپل لیست اضافه کړئ. دلته به لاندې لیست دغه کړئ، ټک ورکړئ او دلته به ولیکئ لومړی برخه. دلته بیا د جمع نشانه وهئ او دلته 2مه برخه او دلته جمع نشان ورکړئ 3مه هر کله چې تاسو دلته کړه نو خوندي باندې به ټک نشان وکړئ. خوندي کړئ. دلته چې راغلی مینیو ته واپس راشئ، اختیارونه فعالیت واخلئ، فهرست فعالیت لیست ته لاړ شئ. دا به دلته خوندي کړئ
اختیارونه دلته فهرست ته چې رالی سرچینې فعالیت ته به راشي، دلته به دغه وکړئ پاڼې ته لاړ شئ او دلته پاڼه چې کومه ده هغه به تاسو راشئ پاڼه به ایډ کړئ، پاڼه به ایډ کړئ. دلته به ولیکئ هغه کوم لیست چې تاسو لیکل دی هغه به دوباره ولیکئ. لومړی برخه دویمه برخه دریمه برخه سرچینې او دلته به ولیکئ سرچینو نه وروستو زما په اړه خوندي به بیا به واپس مینیو ته لاړ شئ او دلته اختیارونو فعالیت چې کوم دی فهرست لیست ته لاړ شئ، سرچینې پاڼې ته لاړ شئ، نو پاڼې کې به سرچینې ولیکئ او دلته زما په اړه دلته فعالیت په پاڼې ته لاړ شئ، بیا لاندې پاڼه به سلیکټ کړئ زما په اړه، دلته به دا خوندي کړئ. دلته تاسو کولی شئ یو بل دغه هم په ذهن کې ولرئ، شالید رنګ. دا هغه رنګ دی چې ستاسو د مینیو شاته چې کوم دی هغه بیک ګراوند چې کوم ورته موږ یادو هغه تاسو کولی شئ. دلته تاسو کولی شئ خپل یو متن ولیکئ، هغه د شالید دپاره ولیکئ د مینیو له پاسه. نو دلته زه کولی شم چې بسم الله الرحمن الرحیم ولیکم او دا دلته تاسو کولی شئ چې دا منځ ته راولئ، دا دغه یې ورته بدل کړئ، بولډ کړئ. تاسو کولی شئ دلته ویښ ته یو دغه ولیکئ چې هغه موږ لیکو، دلته نه به نسیم واخلئ او دلته به ولیکئ پای. دا خوندي که موږ دلته به چې موږ خپل لیست ته راشو، لیست ډول ګورو، غونډ کونجونه لیست. دا هم تاسو کولی شئ یو رنګ، دوه رنګ، درې رنګ، څلور رنګونه مختلف رنګونه کولی شئ، خو ما درته یو رنګ پرېښوده. د بکس ضخامت هم کولی شئ، رنګ یې داسې کولی شئ، روڼوالی، لږ بڼه یې کولی شئ تصمیم ته واړوه. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د یو دپاره وکړئ، د هر ټول دپاره به وشي. لیست فعالیت لومړی برخه دلته به راشئ، دا ډېره همزې دي. لومړی پاڼې ته لاړ شئ، پاڼې ته لاړ شئ، لومړی برخې ته به ولیکئ. دویم برخه پاڼې ته لاړ شئ، بیا به دویمه برخه، دریمه برخه پاڼې ته لاړ شئ، دریمه برخه. خوندي شو. لیست سرلیک دلته تاسو کولی شئ د لیست سرلیک دلته ولیکئ، سرلیک دلته ولیکئ، دا کتاب نوم لیکئ یا هر څه چې ستاسو سرلیک وي هغه لیکلی شئ. زه دلته لیکم بسم الله الرحمن الرحیم. دا به د متن اندازه وي، دا به لیک بڼه وي، دلته به شالید ماډل وي. شالید تاسو کولی شئ چې خپل وټاکئ. تاسو کولی شئ چې انځور هم ورته لګولی شئ.
ما سره دا انځور دی دا ورته هم لګولی شم. دلته چې پاڼې ته کله رالی نو پاڼې باندې چې کله تاسو ټک وهئ دلته خپله لیکنه کولی شئ دا دلته به تاسو ته کټ کاپي پیسټ او بولډ ایټلیټک انډرلاین دا چې کوم تاسو ته دا بره سر باندې دغه دي دې کې تاسو کولی شئ مختلف چې څنګه تاسو کولی شئ ټک ووهئ دلته تاسو هر لیکنه کولی شئ. الیوال الیوال دا تاسو کولی شئ چې هر څه وکړئ دې کې. مینیو کې موږ یو څیز پرېښی دی چې هغې ته راشو دلته وتل چې تاسو راغلی دا تاسو وکړو دلته تاسو خوندي کړو فعالیت کې به وتل ته وګورئ وتل دلته فعالیت دا دی چې اپس څخه وتل دا به دلته دا هر څه وشو. دلته تاسو خپل فایلونه د غږ فایلونه د ویډیو فایلونه د آیکون فایلونه دا ټول تاسو دلته اضافه کولی شئ. په دې کې تاسو خپل لیک بڼ اضافه کولی شئ. دلته اعلانات پکې راوستی شئ. اعلانات کولی شئ چې اعلان پکې ور اضافه کړئ. دلته اعلانات فایل کړئ ازموینه فایل کړئ اعلانونه فایل کړئ او دلته به هغه د اعلان چې کوم خپل اډموب یا د کوم ګوګل اډسنس یا نور چې کوم ستاسو اعلانات دي هغې آی ډي به دلته راواچوئ او خوندي به یې کړئ. بیه دلته تاسو کولی شئ چې د اپلیکېشن په بیه باندې پیرودلو باندې دغه کړئ. تنظیماتو ته به راشو تنظیماتو کې نوی اپلیکېشن به دغه کړئ نوم به ورله ورکړئ. ما نوی اپلیکېشن نوم به ورکړ دی دلته به دا په انګلیسي کې پی ایس ای سافت الیوال دا به خوندي کړئ. دلته آیکون فایل چې کوم دی هغه به تاسو آیکون فایل واخلئ دا به غونډ چې کړئ. دلته به کاریال آیکون فایل دلته نه فایلونو کې اخیستی کېږي دا چې کله تاسو مخکې لومړی اخیستی وي نو پسته به دا تاسو ته اخیستی کېږي. آیکون فایل زه دلته راخلم برنامه ساز همراه آیکون چې ما کله خوندي کړه نو دلته به زه خپل تنظیماتو کې آیکون دغه کولی شم. دا زما آیکون فایل دلته د برنامې ورژن کولی شئ تاسو کوم ورژن ته دغه کوئ. دلته به راشئ کاریال جوړ کړئ په دې عملیاتي سیسټم کې نصب کړئ دلته انتخاب وکړئ دا ستاسو کاریال جوړیږي. دا کاریال مو جوړ شو. دا مو کاریال راغی. بسم الله الرحمن الرحیم سرچینې فهرست زما په اړه فهرست ته چې کله موږ لاړ شو نو زموږ همداسې دغه رامخته کېږي. زما په اړه دا صفحې ورته ما نه دي دغه کړي ټاکلي وتل. ډېره مننه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زما چینل جوین کړئ او نورو سره شریک کړئ. ډېره مننه.